د کهنه شروعات د وسلې نه کیږي کوم چې لار په ګټ کې ولاړ یو خپ سور کې امتیاز کوي لګي چې ناسا په لاس کې ورله سوک چاړه ورخه کی په دې سره هغه بچ غوشي چې بل گزار په خپ باندې ولګي پر پرې وته سره د ترې نه یو کس روزي چې په خاموشي سره د خواله راشي او په مری ورله چاړه کېږي د وجې دی ورته را شروع شي وزه صرف د اطلاع ورکولو کار کوم ما هیڅ چاته هم نقصان نه دی ورسولي چې د خبرې تر خوږي خودو په ځای باندې هغه تور روباسي او لاس ته نه بیل کی دنه د خبر د غستونه پس د بل کس په تلاش کې روان شي کوم چې په خوشاله کې په گاډي کې ناشتي او په مسته کې سر لقې لګي د دې نه خبره چې مرګ خواله راغلي دي قاتل داغه نه گاډي را مخ کې او مخ ته ورلودري دی ورته د مخ سره پارنو شي خو د مخ کې دوه په ځای باندې هغه ورته گاډي په غډا کې او په دغه گاډي دوه کې خواله راشي هغه سور له دمکی ورکی او په کنزلو شي چې قاتل د گاډي نه کوزیدونه بغیر په بلیډ داسې ولي چې حلال شي او په مطمئن ځل باندې تن روان شي هاکس د یری او د درد د لاسه په مشکله باندې د گاډي نه روزي چې په دې کې دغه تکناسه په د جنکه راشي قاتل هغوی ته د پاره وایي چې کس تمانچه ورپسې روباسي خو دې نه مخکې چې ځای په کړو قاتل په چاړه داسې ولي چې قصه ورله تمامه کی د دې نه پس قاتل خواله ورشي او دغه کس د جیبه موبایل روباسي د پاره چې هم د په موبایل باندې د دې تصویر باسم او مشرته ورلولېګم خپل کس په منډې دو سره مشر یې سخت یریږي چې سوچ نه پس خپل ټول کسان بنگلې ته راغواړي دوی ټول پتا ده کې خبرې شروع شي چې ډیرو خبرو اترو نه پس په دې نتیجه باندې ورسي چې کې دی شي غټ خلک د مشر د يرولو د پاره دا هر څه کوي دغه بدمعاش نوم ایرکس وو کوم چې بعد د انساني آزاد د سمګل کولو کار کو د دې پټه نه ډیر لوی پیسې غستې وي په ویله سامان تر اوسه پورې نو ورسولي بل چې د تکمه پیسې را رسیدلې وي هغه غیب شي وي او صرف $10 پاتې وي یا پیسې واپس ورکول او یا د پیسو په بدل کې انساني آزاد او کدا سينوا نو بیا د ژوندۍ پاتې کېدل ناممکن وو د وجې هغه سخت پټنشن کې هغه یو خپل کستا د صوفي نه در پاسې د پاره وایو پس مکه باندې پلاستیک واچي چې په دې سره هغه کس حیران پاتې شي چې دا دوی د سکبره والدي خو دې نه مخکې چې هغه بس پوه شوی یو وجنه په چاړه په مری داسې وਹੀ چې په خوله کې راخکار شي دا دوی د دې د پاره مړکو ولې چې ګاګ ته نمونه پکاروي یو څور ورځې مخکې ایرکس تا د یو اعلی افسر د طرفه یو داسې کار ملو شو چې د پکې د سر هم انکارونه کو هغه ته ویل بیماتا د یو ځوان هله ګورته پکار ده زما د سیب د زوی د پاره هغه د مړکېدو والده درازي مواري خپل خاص کس جيري لور کړه هغه دومره ماهر او چې د ورله بغیر د سوچا په اډوانس کې د کار پیسې ورکړي دوی ټول پورټل کې ناشتي چې په دې وخت کې د جيري خواله یو کس راشي دغه ته د ټول د پاره وای وی موتابا بیا وروسته خبرې کو چې په دې سره د مشر شک پیدا شي خپل کسانو سره د مشورې نه پس سیده دغه ځای نه لاړ شي د بدمعاش د ګروپ جینې دا کس خواله لاړ شي او په غب غب کې داغه نه پته واخلي وی زما وکیل پکار دی زما رور په جیل کې دی چې دا خزه ورته په جواب کې وای وی زما خاوند د زمکو وکیل دی د مجرمانو کیسونه نه اخلي په دې سره جینې پوه شي چې د دوه د جيري د تعلق زموږ د مشر د پاره خطرناک دی د شپې په وخت کې کله چې د وکیل خزه دوی د کېدو والی نو په دې وخت کې د کور ور وډ بیږي چې په کولا بهلو سره جيري په ځامي حالت کې دوی کور ترانه نوزي دا غنا ګوت کټکلی شوی یو وینې ته نه رواني دا دینه د پوسو کې ودا چا چې په دې وخت کې څوک په تمانچه کېږي په سبا باندې پولیس وکیل تانه ته راغواړي هغه سخت پیغام کې ناشتي بری چې یو ملګری مړ شي وو د پاسه پر پولیس والے الزام ولګي وکي دی شي دا قتل تا کړي خو دې ته په دې خبره باندې ځان راخلاص کی وکدا سدا نو بیا زما لور څه شو دې چې څنګه کور ته راشي نو هغه کور په کم کې چې بدی د خپل خاندان سره په خوشاله سره اوسېده هغه په وینو سقا پروتي د کور ټول سامان ګډوډ شي دې هر څه د بجړا شي چې په دې کې د شاده اړه د په خله باندې سو کلاس کېږي د مخ سره په خېټه کې پسوګو وخی او د ځان د خلاصولو سره زمکه ډیر ولي هغه د دوه د پاره وای وزره جيري ملګری ما او د خپل بیګو خای د کم په کولا بهلو سره د پکې ګرنیټ ملوشي په دې سره د حیران پاتې شي چې په تاسو سره هغه ورته وای ودا ما د سخت وخت د پاره ساتلې دي ما ته خطر ده د حالاتو هیڅ پته نه لګي تلا چابي واخلا دا جيري مال امانت را کړي وو دا غنا د خبر شي چې جيري پاسل کې یو خفیه ایجنټو هغه د ډیر وخت نه د ایرکس په ګروپ کې د ورننه وتلو په کوشش کو چې د راتک د وجې په اوټل کې دا غچک پیدا شو او بیګه سره د خاندان بوتلې دي هغه چې څنګه د ایرکس د انسانانو د سپګلم په باره کې خبردار کی نو دی پوه شي چې زر تر زر به هغوی د ایرکس نه خلاصول وي ګني انجام به بیا ډیر خراب وي دی خبره کوي چې په دې کې د دوی ور پتیزه سره پټه بيدوش هغه کس په دې سره سخت یریږي ودا د پولیس والدا کوم چې سخت رشوت خوره ده او د ایرکس د پاره کار کوي چې هغه واقعي راشي او د ژوندۍ نه خلاص کی هغه څنګه د بیگ را واخلي او دی ورته په خندا شي وی په دې کې ډیر قیمتي سیز دی او ګرنیټ ورولي چې په دې سره د ځان سره هغه هم پناګي د دې د ماکینه پس وکیل دا کس
په ویل شوی پته باندې لاړ شي. د هغه ځای په کم کې چې د دو د جیری پر کوټواله تیر شوی وو. دغلته کې چې څنګه د میز ته پام شي نو د هغې د پاسه څه کاغذونه پراته وي چې په کتو سره د سبونو ماشومانو تصویران، د هغوی د روکېدو تاریخونه او پتې پکې لیکلي شوي. په دې سره دی پوه شي چې هغه د ډېرې مودې راځي په ایرکس پسې ګرځېده، خو زما په هوټل کې د ملاوېدو د بړې غوندې غلطۍ د وجې هغه ورسره د هغه هر څه تباه کړل. د ده مازه خراب شي که دا غلطي ما نه وکړې نو اوس په مې نه ملګري تلو نه مې خاندان. دغلته کې ده ته یو بیګ په نظر راشي چې په ګلاب وهلو سره هغه د ایرکس د هغه پیسو نه ډکي په کومو پسې چې هغه لکه د لیونیانو غوندې ګرځېده. د دې په لیدو سره د وکیل ذهن ته یو منصوبه راشي وي دا واحد د ایرکس داسې کمزوري ده د کم د وجې چې هغه په چال کې راګیرېدی شي. بل خوا په ایرکس پسې هغه د اعلی افسران کسان بار بار سوالونه جوابونه رالیږي وي تا سره 3 ورځې ټیم پاتې دی، یا ګرده راوړه او یا پیسې ګینې سره د کسانو په پادیره کې پروت دی. د دباو د ټینشن د وجې ایرکس دا کس په نمبر باندې رنګو کې د کم موبایل چې وکیل سره وکیل دغه د نمبر نه دغه پته معلومه کی او په خپل گاډي کې د یوې زړې کارخانې په طرف روان شي. هغلته کې په حیرانتیا سره یو څوکیدار هم نه وي چې په مخکې تلو سره ایرکس ورته په خندا کې ملو شي وی لکه هغه ته چې زمونږ کسان وجنې ستا خاندان زما د کسانو نه په غلطۍ کې لګېدلې دی، ستا ملګري جیري مونږ ته ستا کور د قسط ښودلو بلې چې هغه دا غوښتل چې دی رانه بچ کړي. د دې هر څه ذمهوار ستا ملګری دی. دې ته نه د لور په باره کې تپوس وکړي چې ایرکس یې په خپلو کسانو باندې بېهوشه کړي. هغه چې څنګه په ځان پوه شي نو د هغه کسانو تړلي. د دې نه پس د انسان په جامه کې د ایرکس د غټو ویښتو والا کس د اوسپنې سیخ ګرم کړي او په بېرحمۍ سره د نوک د لاندې په سرمن کې ورله ورکوي. دا د دوی هغه خاص طریقه وه چې څه د وجې د ده ملګري جیري دوی ته د ده کور ښودلی د دې دپاره چې څه ثبوت پاتې نه شي. دی په هغه باندې ښه ډېرې وسې وکړي خو څه ترې نه هم ونه باسي چې په دې کې ایرکس په خپله باندې دغلته کې راشي او خپل کس ته په خبرو شي وي دی د فوج ریټایر دی، په دې کې د عام انسان نه برداشت سیوا دی. د دې د وجې ایرکس یې په خبرو باندې رضا کړي وي ته ما ته پیسې وښایه زه به درله لور درکمه چې په څه سره د ده په سترګو کې اوښکې راشي او هغوی ته د ګدام پته ور وښایي. ایرکس سره د 2 کسانو د ګدام په طرف روان شي او بل طرف ته په هغې غټو ویښتو والا باندې څوک تمانچه کېږدي. هغه د هغه پولیس والو چا چې د جیري په مرګ کې تحقیق کو چې وکیل یې بېهوشه کړي ولې چې هغه دا نه غوښتل چې دا خبر حکومت ته لاړه شي او زه د خپلې لوره لاس وینځم. د ایرکس کسان چې څنګه په ګدام کې ورداخل شي نو واقعي د وکیل مطابق د پیسو نه ډک بیګ ورته میلو شي چې په لیدو سره د دوی د خوشحالۍ نه خوله نه راټولېږي. خو چې څنګه یې راوچتوي نو هغه یې نښتلي چې د راښکلو د وجې د هغې په تار د زور د لاسه د ګرنیټ نه پینوزي او سره د پیسو والوزي. دا منظر د ایرکس سترګې وغړی چې دی راسره کومه لوبه وکړه. ها چې څنګه دننه ورشي نو دواړه کسان یې مړه پراته چې په دې کې ده ته بیا دغه کسانو دا اړه خرنګ راشي چې دا ځل د بانو په ځای سوځېدلې پیسې ورله ورکړي چې هغوی د دې د اخیستو نه انکار وکړي خو باقي د ده هم صبر تمام وي او دواړه هم په دغه ځای وولي. دوی هم په دې غوسه کې کور ته راشي چې په کور کې د ده د زوی ایرې غیبې وي. د بار نه ده ته د ګاډي اواز راشي چې بار ته په وتو سره هغه وکیلي کوم چې د ده وړاندې ایرې باړه چې څه د وجې دی په خپل ګاډي کې کښېني او د هغه نه د بدل د اخیستو دپاره ورپسې روان شي او هغې ګدام ته ورسي. په دې وخت کې دغلته کې د پولیس والا هم راشي او ایرکس ته د ځان د حواله کولو دپاره ووایي چې په دې کې وکیل پې ډز وکړي او پولیس ته د وتو دپاره ووایي. خو هغه خوا کېږي نه ما ته یې پرېږده چې زه ترې نه درله د قانون په لار انصاف واخلم. وکیل رضا شي او پولیس ایرکس ته هتکړۍ واچوي چې په دې سره ایرکس پولیس ته لګیا شي ما پرېږده ګینې د زوی نه به دې خلاص کړم هغه زما د کسانو په قبضه کې دی. په دې سره د پولیس والا رنګ زړ شي او د ملامتې د لاسه په خندا کې دغه ځای نه روان شي او ایرکس د مغز سرې په وکیل باندې ګزار وکړي چې هغه ترې نه بچ شي خو په بدل کې داسې ګزار په وکیل وکړي چې هغه روغ غورځي او بیا ورته په خندا کې وایي ستا لور ما کله وجلې ده چې وکیل یو مضبوط ډانګ ورپسې راواخلي او په وهلو هډوکې ورله مات کړي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په نوې ویډیو سره مال راکړئ اجازت. بای بای.